د امریکا په یوه ښوونځي کې دوه ښوونکي د 19 ماشومانو په ګډون ووژل شول. د ټکزاس په یوه لومړني ښوونځي کې د ډزو له کبله د وژل شوو کسانو شمېر 21 تنو ته رسېدلی چې 19 یې د ښوونځي زده کوونکي دي. د ټکزاس والي ګریګ ابوټ ویلي چې د سې شنبې پر ورځ د غبرګولي پر 3 د مۍ په 40 د دغه ایالت په یوه لومړني ښوونځي کې یو 13 کلن هلک پر ډزو څو ښوونکي او زده کوونکي ووژل، یو شمېر نور یې ټپیان کړل. د ګریګ ابوټ د لومړنیو څرګندونو له مخې په پیښه کې 14 ماشومان او یو ښوونکی، خو د وژل شوو کسانو شمېر لوړ شو. هغه دا هم ویلي و چې برید کوونکی وژل شوی دی. نږدې یوه لسیزه مخکې هم ورته یوه خونړۍ پیښه د کنیکټیکټ ایالت په سینډي هوک ښوونځي کې رامنځته شوې وه. د ټکزاس والي د څرګندونو له مخې بریدګر د یووالدي ښار د روب لومړني ښوونځي ته له تومانچې او ټوپک سره ننوت او ډزې یې وکړې. د ټکزاس چارواکو تر دې دمه د بریدګر د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوازې دومره وایي چې له سن انتونیو څخه 115 کیلومتره لرې په یوه ښارګوټي کې اوسېده. ګریګ ابوټ زیاته کړې ښایي بریدګر د پولیسو په ډزو کې وژل شوی وي چې په اړه یې نورې پلټنې هم روانې دي. د یووالدي پولیسو هم ویلي چې برید کوونکی یوازې و. د ټکزاس ایالت په تاریخ کې دا ستر خونړی برید ګڼل شوی چې له دې څه نه 4 کاله مخکې یو کس د هیوسټون سانتافه په منځني ښوونځي کې لږ تر لږه 10 تنه وژلي وه. د ټپیانو شمېر تر اوسه نه دی معلوم، خو د یووالدي پولیس وایي چې څو کسان ټپیان شوي هم دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسیا له 15 ورځني سفر څخه د راستنېدو پر مهال له دې بریده خبر شو. جو بایډن د سې شنبې پر ماښام په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه وینا وکړه چې د وسلو پر ګرځولو یې نیوکې راوپارولې. هغه د امریکا له خلکو وغوښتل چې په هېواد کې د وسلو د لابۍ پر وړاندې ودرېږي او ویې ویل چې د وسلو ځواکمنې لابۍ د ټوپک د مالکیت د سختو قوانینو د تصویب مخه نیولې ده. د ټکزاس د چارواکو د څرګندونو له مخې د مرمیو قربانیان د 2م، 3م او 4م ټولګي زده کوونکي دي. د یووالدي مموریال روغتون په ډاګه کړې چې د 15 زده کوونکو درملنه یې کړې ده. یووالدي لږ تر لږه 14,000 اوسېدونکي او وګړي لري. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.